بسم الله الرحمن الرحيم. من الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق، فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام دا یو مرحله به خلاصه سوي دا دومه ده موږ د روژو سفر کې روژه نیولې و محکم سو یا خپل ښار ته داخل سو روژه ماته کفاره پرستا کنهسته زید د روژه خوړل جایز نه دي چې د یو خوري چې روژه په سفر کې نیولې ده چې را داخل سو خامخا به نه خوري او کای چیرې ماته کفاره نشته یاو دا ځای ته پام وکي چې شمو په دې خبره باندې سر خلاصي یې نه کوي دوهمه زید محکم و دوامه استفتاء ته ګوري ورسته روژه نیولې او مسافر سو برای روژه ماته دا څنګه که زید محکم و نیت د سفر وکي دراغه ځای وتلې نو ماته کړل کفاره پرستا او که تراغه ځای ووتی بیرته کور ته کار سو کلی تر داخل سو بیا ماته کړم کفاره پرستا او کدر اولار سو روژه ونیوله محکم و ماته نه کړل چې په سفر ووتی د سفر هغه تر هغه ښار تر پای ووتی یا د وطن تر پای ووتی بیا ماته کړل ډېر بد کار وکړي خو کفاره نشته کفاره ما درته ویلي و دلته بیا واوري دا بل خبره ده درېمه استفتاء عامله شذا ده یا مرجعه شذا ده پاره وکي دوه صورت پاره وکي څو صورت دي دوه صورت یو صورت ده چې عامله پر ځان بیریږي یو خدا دې چې عامله بیا پاره وکي ګور صورتو ته ګوري عامله و یا پر ځان بیریږي یا پر ولادت مرجع یا پر ځان بیریږي یا پر ولادت د شپې لاندې دروژه نه کوي دا خو پروا نه کوي دا په اتفاق پروا نه کوي لیکن حامله پر ځان بیریدل د ورځې کزر اولار سم دا روژه ونه سم ماته تاوان کوي به صدقېږه په خدایال ډیر زور غواړي چې سړي د پنس او راولار سو بل ادا ورته ولا کبر جاوز بیرېږم ډیر وجه کېږم زړه مې زوب کوي نیولې روژه په دا وخت کې ماته خپل پر ځان بیرېدل دلته په اتفاق کفاره نشته او کچې راولار سو پر اولاد بیرېدل چې دغه زه ډوډۍ ونه خورم الته په پنس کې په غالب ګمان در معلومه یا ډاکټر نو کزه دا غذا ونه خورم الته کوشنه ته پنس کې تاوان کوي او یا کوشنه ته د بارش پیدا شوی دی په ذات کې تاوان ورته کې ځکه زه شیدې نه سم پیدا کوله په دغه دوار څه کې پر نیمه ورځ ما د کلم کفاره نشته دا ګوري د دې سره څوک دی هغه سوالات دی دا ګد په دغه سپو کې دی بل خبره واوري دا بل خبره چې ساده واوري روژه کفاره یوازې د روژې په میاشت کې تم په فرض روژې کې چې محکم نیولې ماته کې عذر نه وي او کراولار سو په مرز ترغه وخت چې کې مرز نه وي چې ګسرای نه شنیواله کچا ماته کل عذر سته یو دغه ځای نه استثناء دي لکه د محکم نه مسافر او د حبلاو او د مرغدي او کچیر دغه قضای روژې سړي د روژې راګذل په دې کې پکا سماده کم کفاره نشته دا ځکه او کفاره خامخا په دغه شان استاد دغه شی غواړي دا شی خامخا غواړي چې یا خوراک وي سمدم یا چې شل وي سمدم دا تور زدکې او یا وتی وي یا وتی غواړي او که وتی سمدم هغه سم د میوتی نه وي او هغه د انسان سره نه وي کنر وي کښه د قبول کې وي که په دوبره کې وي په دا وخت کې چې هغه سم د میوتی ونه کې یعنی دا معنا دخول ونه سي تراوات پر کفاره نشته دا پامو کې نه پایوان کې هغه شان کې کفاره استه او بل د خوراک شي دا ته واوري بیا ورسته یو ډېر خبره درته وکم مبسوط د سرخسي دریم جلد دراتیمه صفه د مختار دوم جلد او سرود 22مه صفه او هدايه او فتل قدیر دوم جلد 201 صفه خلاصه الفتاوا جلد اول 250 صفه جامع رموز جلد اول 250 صفه مجموع الانهور شرح ملتقى الاول جلد اول 201 صفه او هندیه جلد اول 116 صفه فقه حنفی فی صوب الجدید جلد اول 420 صفه خلاصه الفتاوا جلد اول 250 صفه موسوعه فقهیات 20 جلد 38 صفه او در مختار خو سره دوم دي نو کده ځا خو دي خاص راځي او بزاجه پرامشت دي څلرم جلد سلو اول صفه او مجموع الانهور جلد اول په ملتقى الابر نور بالا 15 صفه واشی تا تای په در مختار جلد اول 488 صفه
دغه ته پام وکړئ سر مخلاصو کمونوس ما په خبره باندې پوس پاس کنه سو ګوره د ځای نشته چې واوري شه روژه کفاره به درته ویله چې غذا غواړي هغه سم دم څوک غواړي هغه دغه غواړي چې څه به یې وام خوراک به یا به څنګه وي موږ د امام صاحب په مذهب کې پر دغه باندې هم ست خوراک او څنګه وتی هم پر دروس ور باندې دا فرق نه لري پر دې باندې هم څوک دی هغه کفاره ستا خو دې خبرو ته غوږ نسئ په دې سماج بل نشته اوس نسوار پر مبتابي کول باندې چې هغه شیخ الاسلام کړی دی په 195 صفحه کې هغه د عثمانیه هغه دوم جلد دغه طالبانو چې واده ورشه سم ووري هغه د دې چې کڅم په کاغذ کې کار کوي چې په خپل کې واچو روزه په ماتیج کفاره نشته او د سیګریټ وادي علماء دا راخصي د سیګریټ کاغه کوي پر هغه باندې لازمي شي هغه څوک چې هغه لازمي دي چې پرستا کفاره هم پستن روزه ماتیج کنه ماتیج پستن روزه پستن ماشه د الله جو وجه در توامه الفتا بتوفیق الله تعالی پستن روزه نه ماتیج ولی نه ماتیج دا دوا خو چلته ورولګي عزت تر رسیږي میدې تر رسیږي ولی تاسو پام وکړئ طالبانو سره چې لړم وي غونډه کوي لړم غونډه کې وي هغه د زړه درد وکي کړو چې د هزار تولاړه په دې چا ما ته ویل ته چې وګورئ هدايه د اوله د انور د دنیا ګرد کتابونه د فقه ته راوړو څنګه وای کله په د سړي په ذکر کې یو شی ورته کوي په ذکر کې ام د روزانه په ماتي زکه د میدې تنجه ولې د ذکر یعنی د مسانی او د میدې په باندې کې پردست الته کتلی په ترشح په چونلو چې د منفذ نه لري نو دا غره کم طالبانو ته سپام ورته وکي ک سړي راولار سو هغه پستر کې دوا واچوله یا سترګي تور کله دا تورواله د رنګ په خلو کې پستر کې ښکارا سم نه په ماتي زکه دلته ترشح بیا خپل منفذ نه چې داخل شي بیا په اعتبار د چونلو نو دغه خود سم د زموږ د شریعت هغه بیلګې دي نو دلته پروانه کوي او توا وسایل خو سره چې په ګرمۍ کې په یخ وبو کې کښې نیم سره وساک نو پر هغه څوک وایي چې روزه په ماتیش نو په دې نه ماتیش فرق لري د ستنو هغه د غوښ ستنو درګ یا فرق لري ډیر ولر یا دا ټول زموږ د معتبر علماء په بعضو کتابو کې چراغل دي چې یا مکروه دی یا فاسد دي شاید هغه په هغه وخت کې دوی دا تحقیق پر په اعتبار د آلات نسو کولای لیکن اوس خو زموږ د علماء د دغه ګډو کتابو پر دې فتوا ده چې دا پروانه کوي دا بس ده هغه نه درکستان نه سیرم یو او نه د غوښستان یو رقم فرق نه لري دوم جل هغه عثمانیت و ساولس آلات جديده و ساو څلرمه او د مختار دوم جل یو سره دوم هدايه جل دیوال و ساو دوم فتل قدیر هغه دوم جل هغه 315 خلاص الفتاوا جلد اول 218 هندیه جلد اول 203 بدایو صنایع دوم جلد رنیوه قاضی خان فراموش هندیه جلد اول ولسمه او نهر پایک جلد اول 318 حقانیه دریم جلد 209 دارالعلوم دیوبند شپږم جلد 355 محمدیه لسم جلد 250 اصل فتاوا صدرم جلد 410 امداد الفتاوا دوم جلد 328 فریدیات صدرم جلد 318 امداد المفتین دوم جلد 410 علاوه سنن شپږم جلد 2815 انعام الباری پنځم جلد 522 کې پاتون مفتیش شپږم جلد 340 قول ثواب 209 درس ترمذی جلد اول 500 اغا شلمه او خیر الفتاوا اغا پنځم جلد داوا د ترمذی پر دا طرز راغلی پر ابل تر په خواري طرز اغا دوم جلد او دغه 500 شلمه او خیر فتاوا پنځم جلد 50 مرحمیه وم جلد 243 دارالعلوم ذکریات صدرم جلد 209 امداد الاحکام دوم جلد اصول دي دا برا ولا سو طالبانو په دې ځای چې بسر خلاصي دا یا بلا غواړو تنسي دا هغه بیا عادت چې پښتون په دې شان باندې څوک نه ماتي والله سبحانه اعلم